دا کہانی ده د ورلد وار 2 باره کې چې جنگ خو ختم شوی خو د هغې څه ده اوسه پورې څه خلکو ته ملاوې ده. د جرمني فوجیانو په ډنمارک کې ډېر زیات بمونه ښخ کړو او اوس د دې بمونو راښکو کار هم د جرمني قیدیانو ته په حواله شو او د جرمني دا قیدیان څه جرمن فوجیان نه وو بلکې واړه هلکان وو او د دوی نه مې په زور باندې لینډ ماین راښکو کار اخیستو او د دې لینډ ماین راښکو دوران کې څه هلکان د دې بمونو په تاوېدو سره مړه شي. نو موږ تاسو ته هرکلی وایو په خپل یوټیوب چینل هالیوډ پښتو ایکسپلینر کې د کهانۍ په شروعات کې موږ ګورو چې څه هلکان په شک باندې بلاست وي او د یو راډ په مدد سره د بمونو را پیدا کېدو کوشش کوي. په دې دوران کې یو هلک ته بم ملو شي او هغه ډېر په خیال باندې د دې ډکن کولو کی او فیوز ترې نه وباسي او دا ماین ډیفیوز کی. په دې دوران کې یو بل هلک ته هم ماین ملو شي او دا هلک د دې د ډیفیوز کولو ډېر کوشش وکړي خو دې کې ناکام شي او ماین پټو شي او دې سره دا هلک مړ شي. دا ټول هلکان هغه جرمن قیدیانو کم چې په جنګ کې ګیر شوي. جنګ خو ختم شوی خو چې جرمن فوجیانو کم لینډ ماینز په ډنمارک کې خواره کړو هغه اوسه پورې موجود وي او د دې د وجې عام خلکو ته ډېره زیاته خطر وي. اوس سرکار د دې ماینز راښکو کار هم په دې قیدیانو ورچولی و. اوس د ډنمارک فوجیانو د دې هلکانو ټریننګ شروع کړو کم کې چې دوی ته د ماینز د راښکو او د دې د ډیفیوز کولو چلو خولو او د پریکټس لپاره دا ټول هلکان په نمبر ماین والا کمرې ته ولېږل. اول یو هلک لاړ شي او ډېر په خیال د ماین د ډکن کولو کی او د دې نه فیوز وباسي او دا ماین ډیفیوز کی. بیا دویم هلک لاړ شي خو د هغه د یرې نه لاسونه رپېږي خو بیا هم ماین ډیفیوز کی او لږ د سکون ساه والي. خو چې کله دریم هلک لاړ شي نو هغه دا ماین ډیفیوز نه کړی شي او د بم یو دماکې سره دا هلک مړ شي. اوس چې دا د نورو هلکانو لیدل نو ډېر زیات ویرېدل او دوی ته پته ولګېده چې دا کار موږ سره هم کیدی شي. د دې نه پس دا ټول هلکان یو ځای ته راوستل چېرته چې ډېر زیات بمونه ښخ وو. دلته کال د دوی بوس وي او د ده په زړه کې د جرمني خلکو دپاره ډېر زیات نفرت وي. دا ټول هلکان صرف د 13 یا 14 کالو وي خو د ډېر نفرت د وجې دا واړه هلکان د کال دپاره صرف قیدیان وي او د دوی کار وي صرف لینډ ماین را پیدا کول. اوس کال دا ټول هلکان یو بیچ ته بوځي او ورته ووایي چې دلته 45,000 لینډ ماینز ښخ دي او هر هلک به په یو ګنټه کې 8 لینډ ماینز ډیفیوز کوي. نو دا به په 3 میاشتو کې پوره شي او د هغې نه پس به تاسو ټول خپل کورونو ته لاړ شئ او همدې سره دا ټول هلکان خپل کار ته لګیا شي او په ملاسته لینډ ماین پسې ګرځي. دلته ارنسټ ته یو ماین ملو شي او دې دا ماین هماغسې ډیفیوز کړي څنګه چې ده ته په ټریننګ کې ښوولي وي او همدغه شان د دوی رومبی ورځ ډېره ښه تېره شي ځکه چې دی کې یو هلک هم مړ نه شي. د ماښام یې دوی ټول د کپړې بیګونه د وښونه دې دپاره ډک کړي چې د شپې پې ارام وکړي. اوس د شپې دوی خبرې کوي چې موږ به ډېر زر خپل کورونو ته لاړ شو خو په دې کې د یو هلک بالکل دا یقین نه وي چې موږ به کور ته واپس لاړ شو. دې هلکانو ته خوراک هم سم نه میلاویږي. انیس دغلته یو ماشوم وویني هغه د دې ماشومې خوا لاړ شي او ورسره خبرې اترې شروع کړي خو اچانک د دې ماشومې مور چغې شروع کړي او خپله لور کور ته واپس راولي او په دې دوران کې انیس د دې ماشومې د کیلونو نه د برېډ یو ټوکړه پټه کړي او خپل ورور سره یو ځای وخوري. د شپې کال دا ټول هلکان د لرګي په یو کور کې بند کړي او دروازه د بهر نه ښه کلکه بنده کړي چې دی ونه تښتي. په سبا دی بیا خپل کار شروع کړي خو د لوږې د وجې دا ټول هلکان ښه بېدمه وي ځکه چې تر اوسه پورې دوی ته د خوراک دپاره هېڅ هم نه ملو شوی. د ماښامې شومې نومې هلک کال پسې لاړ شي ورته ووایي چې موږ ته به خوراک کله ملاویږي او کال درته ووایي چې خوراک خو به اول چاته هم نه ملاویږي ځکه چې زموږ په دې هېڅ پروا نشته چې تاسو د لوږې نه مرئ او که د بم د لاسه. کال شومن خورټي او د دې ځای نه وباسي. د شپې هلمټ نومې هلک دا ډېره لوږه برداشت نه او د لرګي تختې لرې کړي او بهر روځي. په سبا ارنسټ بیمار شي او سر پرې تاویږي خو دې باوجود هم کال په دې باندې په زور کار کوي. دغه دوران کې ویلیم نومې یو هلک باندې الټۍ ولګي او شومن د ده د کتو دپاره د ده طرف ته روان شي او اچانک یو دماکه وشي او په دې دماکه کې د ویلیم دواړه لاسونه کټ شي او د ډېر تکلیف د لاسه فریادونه شروع کړي او همدا وایي چې زه خپل کور ته ځم. ټول هلکان د مدد دپاره چغې وهي خو څوک هم د دوی مدد له نه راځي او په خوا کې د پټو کور والا ښځه هم خپله دروازه بنده کړي. دلته کال هم د دې هلکانو چغې اوري خو بیا هم دننه ناست وي او بهر نه روځي خو د ویلیم چغې دومره د تکلیف او د فریاد نه ډکې وي چې کال خپل ځان را ایسار نه کړی شي او ویلیم له راشي او یو انجکشن وله ولګوي. دې وخت کال ته دا احساس وشي چې دا خو قیدیان نه بلکې واړه بېګناه هلکان دي. د دې نه پس کال ویلیم ګاډي کې واچوي او هسپتال ته یې بوځي. بل اړخ ته ټولو هلکانو باندې الټۍ لګېدلې وي. کال ته چې پته ولګي نو هغه د دې معلومات شروع کړي. نو هیلمټ ده ته ووایي چې موږ نوره لوږه نه شوه برداشت کولی نو ما دې خوا کې پټنې لږې دانې را پټې کړې او موږ ټول وخوړې. خو چې کال د دې پټو والا ښځې نه تپوس وکړي نو هغه ورته ووایي چې دې دانو کې خو چینجي شوي وو او خرابې شوې وې. اوس کال ټولو هلکانو ته د سمندر د اوبو د څښلو دپاره ووایي ځکه چې د الټو په ذریعه دا خوراک د خېټې نه بهر روځي. د دې نه پس کال ټول هلکانو ته د لامبلو دپاره ووایي او د ماښامې چې کال د ویلیم حالت معلومول دپاره هسپتال ته لاړ شي نو هغه ته پته ولګي چې ویلیم خو مړ شوی دی. نو دې ډېر زیات افسوس وکړي ځکه چې همده د هلکان اوږې ساتلي وو. اوس کال واپسۍ کې د ملیټري بیس نه څو برېډ راپټ کړي او دا برېډ دې د دې هلکانو کور مخې ته کېږدي او چې څنګه دوی دا خوراک وویني نو ټول پرې ورمات شي ځکه چې دوی د څو ورځو نه وږي وي. اوس چې کال دوی سره کله ملو شي نو دوی د زړه د ساتلو دپاره دوی ته ووایي چې ویلیم اوس ښه دی او چې دوی دا ووري دا ټول هلکان ډېر زیات خوشحاله شي. اوس کال دوی ته ووایي چې د ویلیم د کمي د وجې به اوس تاسو په یو ګنټه کې 8 لینډ ماینز راوباسئ خو بیا هم دوی ټول ډېر په خوشحالۍ باندې کار ته لګیا شي. ټول ورځ کار کول نه پس دا هلکان ډېر زیات ستړي شوي وي
دوی خپل ځای ته راشي او وده شي، خو د شپې د ډنمارک فوجیان راشي او دا هلکان وهل شروع کړي، خو دا هلکان د یېرې د وجې هېڅ هم نشي کولی. په دې کې یو ماشوم دوی سره خوله ووهي، هغه فوجیان تماچه راواخلي او دې ماشوم له په سر کېږدي، خو دې کې اچانک دغلته کال راشي او کال دې فوجیانو ته ووایي که چېرې تاسو دا ماشومان مړ کړل نو بیا به د بمونو روغکو کار موږ پخپله کوو. نو د دې د وجې دا فوجیان دا هلک پرېږدي او د دې ځای نه لاړ شي. په بل ورځ یو هلک ته ډبل ماین بم میلو شي. اصل کې د جرمني فوجیانو دا ډبل ماین بم هم د بم پیدا کولو والا خلکو دپاره ښخ کړي وي. نو دا هلک خپلو ملګرو ته د دې باره کې اواز ورکړي، خو دا اواز څوک هم ونه لري. په دې دوران کې یو بل هلک ته هم دا ډبل ماین بم میلو شي او هغه ته پته نه وي هغه چې څنګه ړومبی بم ډیفیوز کړي نو اچانک هغه دویم بم بلاست شي او دا هلک مړ شي او دا د دې ماشوم ورور وي چې دوی څنګه وګوري نو دوی خپل ورور له ورمنډه کړي خو هغه مړ شوی وي. په دې دوران کې کال هم راشي، خو هغه اوس هېڅ هم نشي کولی. د دې هلک یقین هم نه کېږي چې زما ورور مړ شو. هغه ډېر زیات ژاړي نو کال هغه ته د نشې انجکشن ولګوي او هغه سره خوا کې کښېني. کال ته دا هر څه ډېر زیات بد ښکاره شي، ولې چې دا جرمن فوجیان نه بلکې واړه ماشومان وي. دې نه پس دا ټول وده شي. په بل ورځ دا هلکان ډېر زیات خوشحاله وي ځکه چې دوی ته کال ویلي وي چې نن تاسو ټول ورځ آرام کولی شئ. نو دا ټول هلکان راجمع شي او په دغه ځای کې فوټبال ولګوي. د کال او د دې هلکانو ترمنځ هر څه بالکل ټیک روان وي چې اچانک دوی سره نږدې دماکه وشي چې په هغې کې د کال سپی مړ شي. دا سپی په هغه ځای کې ګرځېدو چې د کوم ځای نه دې هلکانو لینډ ماینز اوښکي وي. نو کال چې دا وګوري نو ده ته داسې ښکاره شي چې دا ماشومان ما سره دوکه کوي، ولې چې د جرمني فوجیانو مخکې د کال ټوله فیملي مړه کړې وي او اوس د دې هلکانو د وجې د ده سپی هم مړ شي. نو د دې د وجې د کال په زړه کې د دې هلکانو نه بیا نفرت پیدا شي. په دې دوران کې یو هلک راشي او کال ته ووایي چې دې علاقې نه موږ ټول بمونه اوښکي دي، خو کال د ده یو خبره ونه مني او ده له سزا ورکړي. دې نه پس کال دې هلکانو ته ووایي چې دا علاقه بیا چیک کړي. نو دې کې یو هلک د دغې علاقې د چیک کولو نه انکار وکړي. نو کال هغه راګیر کړي او ډېر زیات یې ووښي. دې نه پس دغه هلکان یو بل سره لاسونه ونیسي او په دغه ځای باندې روان شي چې د باقي بمونو پته ولګي. په بل ورځ د پټي کې اوسېدو والا ښځه د ماشومانو پسې کور ته راشي او د دوی نه مدد وغواړي. نو دا ماشومان ټول راپاسي او یې سره روان شي. دی چې وګوري د دې ښځې لور د بمونو ځای ته تللې وي. دی یکدم په ځمکه کښېني او بمونه پیدا کول شروع کړي. بل طرف ته چې کال کور ته راشي نو کور مکمل خالي پروت وي. نو د کال لا خیال راشي چې دا ټول ماشومان تښتېدلي دي، خو چې څنګه کال بیچ ته راشي نو دا ټول هلکان د هغې ماشومې مدد کوي. په دې کې اچانک یو هلک سیده د هغې ماشومې خواله لاړ شي او هغه راواخلي او خپل ملګري ته یې ورکړي او په خپله هم په هغه ځای باندې ودرېږي او ټول ملګري هغه ته آواز وکړي چې واپس راشه، خو دی په مخ کې روان شي او اچانک دماکه وشي او هغه مړ شي. کال چې دا وګوري نو ډېر زیات خفه شي او د هلکانو نه ډېره حوصله ورکړي چې ډېر ژر به تاسو خپلو کورونو ته واپس لاړ شئ. اوس دلته د دوی 3 میاشتې پوره شي او د بمونو کار هم ختم شي. نو د باقي هلکان کور ته د تلو تیاري کوي او ټرک کې بمونه ایږدي او یو بل سره خبرې کوي. په دې کې اچانک یو غټه دماکه وشي. نو کال او دغه هلکان هغه طرف ته منډه کړي چې وګورو نو په هغه دماکه کې 2 نور هلکان مړه شوي وي. د دې نه پس دا 4 هلکان ټرک کې کښېني او کور ته د تلو په ځای دا هلکان بل لینډ ماینز بمونو ایریا ته بوځي چې هلته 75,000 بمونه خواره شوي وي. نو دې هلکانو ته احساس وشي چې موږ سره کور ته د تلو ټولې وعدې دروغ وې. کله چې کال ته د دې خبرې پته ولګي نو هغه خپل سینیر افسرانو ته دا ریکویسټ وکړي چې دا هلکان کور ته ولېږئ، خو هغه افسران د کال یو خبره ونه مني. نو کال د دغه ایریا لیډر ته یو چیټی ورکړي او هغه هلکان ټرک کې کښېني او دې ځای نه روان شي. دې هلکانو ته هېڅ پته نه وي چې دی کم خوا بوځي چې په دې کې اچانک ټرک ودرېږي او کال دا ټول هلکان راکوز کړي. دا هلکان چې وګورو نو دوی بارډر سره نږدې وي، ولې چې کال هغه نوي لیډر له فیک چیټی ورکړي وي. نو کال خپله واده پوره کړي او دا هلکان آزاد کړي. همدې سین سره دا مووي دلته ختم شي. اوس که تاسو له دې ویډیو مزه درکړې نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو به یو نوي ویډیو سره، تر هغې پورې د الله